سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د فاریاب په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 15 ولسي وګړي ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان کریم یورشوی دغه پیښه نن سهار د میمنې ښار د دویمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د موبایلونو په یوې هټۍ کې د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. له دې سره سم د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله د 2 ماشومانو په ګډون 4 نور ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه پیښه نن سهار د جلال آباد ښار د 15مې ناحیې اړوند په کچهګړۍ سیمه کې په یوه ګلدان کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په نکړخیلو سیمه کې د څرګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او یو بل کس له دوی سره د اړیکو د لرلو په تور نیول شوی دی. په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د درملو د تولید یو هوکړهلیک تېره ورځ د عامې روغتیا وزارت او BRS اماراتي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د یاد هوکړهلیک له مخې به روغتیایي خدمتونه په ځانګړي ډول د وزیر محمد اکبر خان او شیخ زاید روغتونونو د ادارې او مدیریت په برخو کې برابر او د باکیفیت درملو د تولید یوه برخه هم جوړیږي چې په پیل کې به درمل په ابتدایي ډول وارد او له بسته‌بندۍ وروسته بازار ته وړاندې شي، خو په دویم مرحله کې دا اسانتیاوې پراخیږي چې درمل به په بشپړ ډول په کابل کې تولید شي. BRS کمپنۍ په 14 هیوادونو کې 140 معیاري روغتونونه او د درملو د تولید 9 کارخونې لري او مرکز هم د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې دی. د لوګر په خوښۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 طالبان ووژل شول. په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې تېره ورځ په سلیمان خیل او ګل محمد خیل سیمو کې د طالبانو پر یو مرکز ترسره شوي د یارې ډلې یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي په دې لړ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او 2 موټرسایکل هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې سیمې پر 560 بې ځای شوي کورنیو د یوې اندازې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته تېره ورځ پیل شوه. د کونړ والي وایي هرې کورنۍ ته 25 کیلوګرامه وریجې، 40 کیلو لوبیا، 10 لیتره غوړي او یو ترپال په پام کې نیول شوي چې د نن ورځې په اوږدو کې به هم وویشل شي. ویل کېږي دغه کورنۍ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکي دي او هلته د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي او د همګړۍ په مرکز اسداباد ښار کې شپې او ورځې تېروي. او یوه 4 کسیزه ډله د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور په کندهار کې ونیول شوه. د کندهار د والي ویاند وایي دغه کسان تر دې مخکې له کندهار ښار سربیره په شولي کوټ، خاکریز او میوند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې په دولت ضد کړنو بوخت و چې بالاخره تېره ورځ د څرګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي دغو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.